السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې فیسبوک څنګه تاسو استعمالولی شئ چې حکومت سایډ نه بلاک شي، او یا یوټیوب هغه تاسو څنګه استعمالولی شئ بیا خپل موبایل کې. نو هغه زه تاسو ته دې ویډیو کې ښیم. اول چې کوم دی ګوره، زه اوس فیسبوک له ورځم. نو فیسبوک دلته اوس کار نه کوي، نیټ هر څه راسره شته خو کار نه کوي. دا مونږ څنګه استعمالولی شو؟ لکه یو کنټري کې فیسبوک یا یوټیوب دا بلاک شي حکومت سایډ نه، نو هغه مونږ څنګه خپل موبایل کې استعمالولی شو؟ را به شو پلی سټور له پلی سټور سرچ کې به ولیکو وي پی این. دا ټروبو وي پی این به انسټال کو خپل موبایل کې. چې انسټال هم کو نو دی نه به بار شو، را به شو فیسبوک له، او بیا چې کوم دی ټروبو وی پی این له دا به کلیک کو. چې کلیک هم کو نو دا ایډز به دا کلیک کوي، دا کینسل دا به لرې کوي، دا ناٹ نو به کلیک کوي. دلته چې کوم دی دا سیټ کې د اسټرالیا نقشه چې کومه دا به کلیک کو. دلته به تاسو یونایټډ کینیډم دا به کلیک کوئ. دا چې کلیک کو نو دا چې پوره شو سلو پورې، دی نه پس تاسو هر یو ملک کې چې دغه بلاک شي انټرنیټ یا د فیسبوک، نو تاسو دا وی پی این آن کړئ. تاسو به هر ملک کې بلاک چې کوم حکومت سایډ نه شیزونه بلاک شوي وي هغه تاسو دې کې بالکل کتلی شئ په هماغې کنټري کې. لکه دا وګوره، اوس فیسبوک کولاو شو، او مخکې نیټ و خو نه کولاوېدو، حکومتي سایډ نه نیټ بند و، فیسبوک بند و او یوټیوب. نو اوس دې کې فیسبوک هم کار کوي. دا وګوره، اوس یوټیوب هم کار کوي، فیسبوک هم کولاو شو. او یوټیوب هم وګوره ښه ټیټ کار کوي، تیز.